د مستې ښځې کوناټي ولې غټ وي؟ سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د جملې نشان هم ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. دوستانو د ښځې د جسم له لحاظه په درې ډوله وي او همداسې د جنسي خواهشاتو له نګاه نه هم په درې ډوله دي. خو د ښځې په جسم کې تر ټولو یخ ځای چې ده هغه د ښځې کوناټي دي. ښځه هغه وخت سیکس کولو ته پوره اماده کېږي کله چې کوناټي ګرم شي. دوستانو ځو اصلي موضوع ته چې د مستې ښځې کوناټي ولې غټ وي. څنګه مو چې وویلې چې د مستې ښځې کوناټي نو مسته ښځه شهوت هم زیات لري او هغه همیشه خپل شهوت پوره کولو لپاره د لاسو په واسطه خپلو سینو او زیاتره بیا خپلو کوناټیو ته مالش ورکوي او خپل شهوت آرامه کوي. او کوناټي داسې خاصیت لري چې د لاس مښلو سره غټېږي او کله چې هره جینۍ واده وکړي نو د هغې کوناټي هم خامخا غټېږي ځکه چې د خاوند لاسونه پرې لګي. کومې مېرمنې چې د کوناټیو نه کمزورې وي یعنې کوچني وي نو هغه د جنسي طاقت نه هم کمزورې وي او خوندور سیکس خپل خاوند سره نشي اجرا کولی. زړه یې ستړی کېږي. د ښځې کوناټي د هغې د ښایست لپاره غټ ښه ښکاري، اما هیله ده چې د سیکس ورسره مه کوئ ځکه هغه صرف وکړئ، لاس پرې ووهئ بس. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګوګلي نشان هم ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ټولې ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. مننه له تاسو څخه چې زموږ سره ملتیا کوئ ځکه ستاسو ملتیا کول موږ ته لا همت راکوي چې نوره ښکلې ویډیوګانې هم درته جوړې کړو. مننه.